قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې خپرونه د قرآن عظیم شان په تلاوت باندې شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اوس د تلاوت سوو آیاتونو لنډې پښتو معنا او تفسیر ته پام وکړئ. الله تعالی په لومړني تلاوت سوي آیت کې چې د البقرې سورت 2 آیت دی ټولو مؤمناتو ته د اسلام نه وروسته او پخوا چې د هر دین او کتاب پیروان دي زیری او اطمینان ورکوي چې د دوی ثواب خدای سره محفوظ دی او نه د ویریږي او هم دا نه غمجن کیږي او داسې فرمایلی دي په رښتیا سره چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت نه ایمان راوړو او هم هغه چا چې یهود او نصاراو او یا لکه سابین چې د هیڅ دین پیروان نه او په الله او آخرت ورځ باندې ایمان راوړ او ښه عمل وکړ نو د دغو مؤمنانو د ایمان ثواب د الله په نزد چې رب یې دی محفوظ او معتبر دی او په دوی باندې ویره نسته او نه د غمجن کیږي. قدرمنو ورونو خدا حقیقت باید روښانه وي چې د اسلام پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم
د پیغمبرۍ نه وروسته چې هغه ټولو خلکو او ټولو ولسونو ته خاتم النبیین والمرسلین را لېږل سوی، بل هیڅ دین الله ته منظور نه دی او تیرو ټولو ادیانو په پیروانو باندې لازمه ده چې د اسلام دین ومني او په هغه ایمان راوړي. او الله تعالی د البقرې سورت په 3 آیت کې بیرته بیا د یهودو کیسې موږ ته داسې بیان کړي دي. ای بني اسرائیلو، او هغه وخت را پیاد کړئ چې تاسو نه مو هوکړه او تعهد واخیست چې په الله باندې به ایمان راوړئ او یوازې د هغه عبادت به کوئ او د تور غونډۍ ما ستاسو په سرونو باندې جګه کړه او درته مو وویل چې زموږ هغه کتاب چې تاسو ته مو درکړی په پوره قوي اراده باندې په لاس کې ونیسئ او په هغه عمل وکړئ او څه چې په دې کتاب کې دي هغه تل په یاد ولرئ او عملي کړئ او د الله عذاب نه خپل ځانونه وساتئ، کنه نو دغه د تور غونډۍ در باندې راغورځوم. خو تاسو وروسته د دې تعهد او هوکړې نه مخ واړوه او ورڅخه د خپل تلپاتې خوی او عادت سره سم لاس په شا سوئ او الله تعالی سره مو خپل تړون مات که او هغم د پښو لاندې که. نو که د الله فضل و رحمت او لورینې در باندې نه وای نو تاسو به په دنیا او آخرت کې تاوان کړی و. او تاسو ای یهودو د خپلو هغو پخوانیو قومونو د یو کلي خلکو حال نه هم ښه خبر یاست او ورباندې علم لرئ چې هغوی د شنبې ورځې په قدسیت باندې چې د کبانو ښکار نه په دې ورځ منې سوي وه تیری وکړه او ناروا هیله یې جوړه کړه او د هفتې په ورځ یې اوبه ډنډ کړې او جالونه یې پکې واچول او بیا یې د یکشنبې په ورځ کبان ورڅخه راویستل او ښکار یې کړل. نو دوی ته الله تعالی سخته سزا ورکړه او مسخه یې کړل او ورته یې وویل رټلي بیزوګان سئ. او بیا وروسته الله تعالی دغه یهودان چې مسخه سوي وه هلاک کړل او د هغوی نسل نور ورک سه، ځکه هغوی یوازې 3 ورځې نور ژوندي وه. بیا الله تعالی هغوی ټول هلاک کړل او د هغوی کیسه د الاعراف صورت په 118 آیت کې په تفصیل سره راغلی ده. درنو اوریدونکو، او په ورپسې آیت کې الله تعالی داسې فرمایلی دي او بیا مو دغه کلی د یهودو د هغه وخت نورو کلو او راتلونکو خلکو لپاره پند و عبرت وګرځاوه او هم هغه د متقیانو لپاره چې د الله نه ایریږي ښه واز او پند دی چې باید هغوی لا ډیر د الله په دین باندې ټینګ سي. ګرانو ورونو، او په ورپسې آیاتونو کې الله تعالی د بني اسرائیلو د غوا کیسه موږ ته کړې ده چې په هغې باندې دغه صورت نومول سوی دی د البقرې صورت. محترمو ورونو، دا دی اوس د دې کیسې آیاتونو لنډې پښتو معنا ته پام وکړئ. ای بني اسرائیلو، د خپلو نیکونو هغه ضد او ځان غوښتنه چې د موسی علیه السلام لارښوونو نه یې سرغړونه وکړه راپیاد کړئ. کله چې موسی خپل قام ته د هغوی د غوښتنې په ځواب کې وویل الله تعالی تاسو ته امر کوي چې غوا حلاله کړئ تر څو د هغې د بدن نه یوه ټوټه را پرې کړئ او دا مړی ورباندې ووهئ او بیا هغه خپل قاتل او وژونکی در وپېژني. خو د الله تعالی دغه امر هغوی زړو ته ونه لوېده. نو موسی علیه السلام ته یې وویل ته په موږ مړندې وهې. موسی علیه السلام په ځواب کې ورته وویل
زه الله ته د جاهلانو او ناپوهانو نه چې په تاسو مړندې وهي پناه وړم. او دغو یهودو وویل نو خپل رب نه وغواړه چې دغه غوا موږ ته راوښیي چې دا څه خلې غوا ده. موسی علیه السلام په ځواب کې ورته وویل الله تعالی وایي چې دغه غوا نه ډیره زړه ده او نه ډیره وړه، او د دې دواړو په منځ کې ده او ځوانه ده، او په کوم شي چې درته امر کیږي هغه عملي کړئ. خو یهودو بیا وویل خپل رب او څښتن نه وغواړه چې د غوا رنګ چی دی. موسی علیه السلام ورته وویل الله تعالی فرمایي دغه غوا زیړه ده او ډیر ښایسته زیړ رنګ لري چې لیدونکي یې په لیدلو سره خوشحاله کیږي. بیا یهودو وویل ای موسی خپل رب نه وغواړه چې د دې غوا نورې نښانې هم موږ ته وښیي چې کمې دي. دا غوا په موږ باندې د نورو غواو سره ورته سوله او موږ به انشاء الله هغه غوا بیا مومو. موسی علیه السلام ورته په ځواب کې وویل الله تعالی فرمایي چې دغه غوا نه د کار خوارکۍ غوا ده چې ځمکه قلبه کړي او نه د اوبو را ایستلو سرخ د کرهنې لپاره ګرځوي. دغه غوا روغه او جوړه ده او هیڅ نقصان او عیب کې نسته. نو یهودو وویل اوس د غوا حقیقي څیره او نښانې راته وښودلې، او بیا یې غوا په داسې حال کې ذبح کړه چې نږدې و دغه کار ونه کړي. ای بني اسرائیلو هغه وخت هم را پیاد کړئ چې تاسو یو سړی مړ که او بیا مو د هغه د وژلو په سر خپل منځ کې جنجال او دعوا سوه چې هغه چا وژلی دی، او یو بل مو د هغه په وژلو تورن که. خو الله تعالی د هغه قاتل او وژونکی چې تاسو پټاوه ښکاره که. نو بیا مو درته وویل چې د دغې غوا په یوه ټوټه باندې دا مړی ووهئ، الله به هغه راژوندی کړي او خپل وژونکی به درته وښیي چې څوک دی او دی چا وژلی دی. او بیا چې کله یهودو غوا ذبح کړه او یوه ټوټه یې د هغې نه را پرې کړه او مړی ورباندې وواهه، الله تعالی هغه راژوندی که او خپل قاتل یې وښوده او هغه یې په ګوته که. او همدغسې الله تعالی مړي د آخرت په ورځ راژوندي کوي. او تاسو ته ای بني اسرائیلو د خپل عظیم قدرت نښانې درښیي تر څو خپل عقلونه په کار واچوي او د ګناهونو نه نور لاس واخلي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.